د انځور اخیستنې او ټولنیزو رسنیو روزنیز ورکشاپ پای ته ورسید. د انځور اخیستنې، ویډیوګرافي او ټولنیزو رسنیو روزنیز 3 ورځنی ورکشاپ چې د USAID اصلاح په مالي او تخنیکي همکارۍ سره د لغمان ولایت مقام او بیلابیلو ادارو د اړیکو او مطبوعاتو د کارکوونکو لپاره جوړ شوی پای ته ورسید. د لغمان ولایت مرستیال والی الحاج شهزاده مزدمیار د ورکشاپ ټولو برخوال ته په بریالیتوب سره د ورکشاپ د پای ته رسیدو مبارکي ورکړه. جوړ شوی ورکشاپ د ولایت د اړیکو مطبوعاتو د مسؤلینو لپاره د نویو زده کړو او مهارتونو د ترلاسه کولو په ډګر کې یو ګټور پروګرام یاد کړ. نوموړي د مطبوعاتو له مسؤلینو وغوښتل چې د زده شویو نویو مهارتونو څخه په خپلو ورځنیو چارو کې ګټه پورته کړي ترڅو یې کړنې معیاري او مسلکي شي. ښاغلي مزدمیار د اصلاح د دفتر کړنې او خدمت وستایلو او ترې مننه یې وکړه او له یاد دفتر څخه یې په دغه ولایت کې په بیلابیلو برخو کې د ظرفیت لوړونې په برخه کې د نورو روزنیزو ورکشاپونو د جوړېدو هیله هم وکړه. د USAID د اصلاح دفتر څخه مننه کوم چې د خپلو ګټورو پروګرامونو په دوام دا ځل یو بل ګټور ورکشاپ جوړ کړی دی چې پایله به هم ګټوره او مفیده وي. د ورکشاپ د برخوالو په استازیتوب د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر شاه ولي نیازي او یو شمېر نورو ګډونوالو خبرې وکړي. نوموړو دغه ورکشاپ یو ځانګړی نوښت یاد کړ. له ولایتي ادارې مننه وکړه چې په دغه ولایت کې اصلاح ته د فعالیت او خدمت ښه زمینه مساعده کړې ده. لغمان ولایتي ادارې نه ډېره مننه کوم چې د اصلاح لپاره یې دغسې یو دفتر دلته خلاص کړ. واقعا چې موږ شاهد یو دی تقریبا شپږم اووم ورکشاپ دی چې موږ اخلو دې نه موږ ډېره ګټه پورته کړې. راځم دویمې برخې ته چې د ویډیویي او انځور اخیستنې برخه وه. په دې کې نن سبا موږ ټول یعنې د فیسبوکونو ته لاسرسی لرو. په هغه ځایونو کې موږ ډېرې خلاوې لرلې، مشکلات هم لرل. روان صاحب نه مننه کوم، یعنې داسې په تخنیکي برخه کې موږ سره ډېره ښه همکاري وکړله. هغه څه چې لازم وه چې څه رقم باید انځور واخیستل شي، څنګه ټولنې ته وښودل شي، هغه یې موږ ته راوښودل. موږ ترې نه مننه کوو. انځور او ویډیو اخیستنې په باره کې موږ ته 3 ورځې ورکشاپ استاد روان راکړ. ډېر په زړه پورې موږ ته د دې نه مخکې هېڅ داسې لکه معلومات موږ نه درلود. د تصویر په باره کې، د ویډیو په باره کې، د کیمرې په باره کې. په دې 3 ورځې ورکشاپ کې موږ ډېر څه ترلاسه کړل. ډېر معلومات هم حاصل کړي. د تصویر په باره کې، د ویډیو او کیمرې په باره کې، څنګه عکس اخلو، څنګه به ویډیو کوو، څنګه به یو ژورنالست هغه کې نو داسې ډېر معلومات موږ ترلاسه کړل. ډېر څه هم ترلاسه کړل. دغه ورکشاپ موږ ته ډېر مهم او ډېر ښایسته ورکشاپ و. د 3 ورځې ورکشاپ و د فوټوګرافي او ویډیوګرافي. نو موږ ته ډېر ښه تمام شو. دکې هم ډېر شیان یاد کړه او دغسې موږ غواړو چې داسې نور ورکشاپونه هم په لغمان کې موږ ته هغه سي دایر سي. نو دنه موږ ډېر څه یاد کړو. نیازي ویل چې په دغه ورکشاپ کې د انځور اخیستنې، ویډیوګرافي او ټولنیزو رسنیو د کارونې په اړه نوي داسې مهارتونه ترلاسه کړل چې د دوی په چارو او ماموریت کې به مثبت سمون او بدلون رامنځته کړي. وروسته د ولایت مرستیال والي لخوا د ورکشاپ په 60 تنو برخوالو تصدیق پاڼې ویشل شوې او د مراسمو په پای کې یو ډلهییز انځور هم واخیستل شو. د یادونې وړ ده چې USAID اصلاح له 2 کلونو راهیسې په لغمان ولایت کې فعالیت کوي چې په بیلابیلو عرصو کې د ولایتي ادارې کارکوونکو ته ګټور ورکشاپونه جوړ کړي دي.